مال سلام لرازي نه دی راځي مال سلام لرازي د دی راځي په ما الزام لرازي نه دی راځي مال سلام لرازي د دی راځي په ما الزام لرازي نه دی راځي زما د بده ورځ تپوس نه کوي زما د بده ورځ تپوس نه کوي خالی ماښام لرازي نه دی راځي زما د بده ورځ تپوس نه کوي خالی ماښام لرازي نه دی راځي او د خوشحالۍ خبر هیڅ چا رانه وړو د خوشحالۍ خبر هیڅ چا رانه وړو د درد پیغام لرازي نه دی راځي د خوشحالۍ پیغام هیڅ چا رانه وړو د درد پیغام لرازي نه دی راځي او څښلو لا جام لرازي نه دی راځي څښلو لا جام لرازي نه دی راځي او د مرګ انجام لرازي نه دی راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدردانو قدرمنو ملګرو د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه زما لخوا ومنئ هیله کومه ګرانو ملګرو ټیک ټاک یې روغ جوړ یې خوشحاله یې بریالي یې پروګرام دی غزلزار او زه یم واحد یوسفزي د نور کله په شان نن هم چې کوم دی په غزلزار په دې خپرونه کې خپلو ټول لیدونکو او اورېدونکو ته هرکلی وایم کوم خلک چې دا ساعت موږ د سوشل میډیا په لار باندې ګوري ډېر سنجیده خلک ډېر خوږه او درانه دوستان شاعران نقادان ادیبان چې کوم دی دا ساعت موږ ګوري د څوک خاوندان دي که هغه ملګري که د هیواد دننه وي که د هیواد په نورو هیوادونو کې مزدورکار دي پښتانه دي او هغوی دا ساعت موږ ګوري هغوی ټولو ته هرکلی ستړي مه شي په خیرالۍ وایم د دغې سره سم ګرانو ملګرو د اف ام روخان د لارې چې څوک هم زما غږ اوري زما اواز اوري هغوی ټولو ته ستړي مه شي وایم په دې خپرونه کې او هیله کوم چې ټول راته روغ جوړ یې شعرونه سره ګرانو ملګرو ما د جاوید ملنګ وی او نن به یو ځل بیا د خوږې او ښایسته شاعرۍ چې کوم دی هغه ښایسته شاعري چې کومه ده نو هغه ما نن ستاسو لپاره انتخاب کړې ده خوږه موسیقي ما ستاسو لپاره انتخاب کړې ده یقینا تاسو د هغې نه خوندي شئ د پروګرام تر پای پورې به راسره اوسئ ګرانو ملګرو زموږ او ستاسو ملګرتیا چې کومه ده نو هغه د ټیک تر دا ساعت نه واخلئ تر لس نیمو بجو پورې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده نو باوري یم چې د پروګرام تر پای پورې راسره پاتې شئ کوم هغه ملګري کوم شاعران ملګري کوم د ذوق خاوندان زموږ سره د ټلیفون په لار باندې راځي د اس ام اس په لار باندې راځي دغه دواړه لارې زه تاسو ته وایم دغه دواړه لارې زه تاسو ته ښایم په دغې باندې تاسو بالکل راتلی شئ زموږ سره خپل خیالات خپل احساسات شریک کولی شئ زموږ سره خپل انتخاب غزل چې کوم دی نو هغه زموږ سره ویلی شئ زموږ ټلیفون شمېره د ګرانو ملګرو 0905 82 105 0905 82 105 دا زموږ ټلیفون لار ده ټلیفون شمېره ده د دغې نه علاوه ګرانو ملګرو که کوم ښاغلي کوم ملګري موږ د اس ام اس په لار باندې موږ یادوي زموږ سره مینه کوي زموږ سره خپل احساسات شریکوي زموږ سره چې کوم دی خپل انتخاب شعر زموږ سره شریک کوي یا کوم زموږ ورونه خویندې خپلو سهیلو ته دعا سلام رالیږي یا زموږ کوم ورونه خپلو یارانو دوستانو ته سلام رالیږي هغه د اس ام اس په لار باندې موږ ته رالیږلی شي اس ام اس درک ډېر اسان دی ګرانو ملګرو د خپل موبایل لیکونکي ځای ته لاړ شئ هلته روخان ولیکئ ROKHAN لږ سپیس خپل نوم ولیکئ ځای نوم ولیکئ او په 2 اتیا مو ته خپل دغه ښکلی پیغام راولیکئ ښاغلی رضوان الله شمال وایي چې مینا په دې شرط که زغملی شئ نو یا بسم الله
مینا په دې شرط که زغملی شي نو یا بسم الله اور که په زړه کې ګرځولی شي نو یا بسم الله. صاحبه که مرګ دې وظیفه وي نو د خدای په امان. صاحبه که مرګ دې وظیفه وي نو د خدای په امان. صاحبه که ژوند چېرته کولی شي نو یا بسم الله. ما که دې لاړې تېرې نه کړلې نو هله وایه. ما که دې لارې تېرې نه کړلې نو هله وایه. ته کې ما ته راټوکلی شي نو یا بسم الله. یا جی ماښام دی د جام وخت دی اوتې بوتې پرېږده. یا جی ماښام دی د جام وخت دی اوتې بوتې پرېږده. که بندوبست راله کولی شي نو یا بسم الله. په 400 څپلو ځینې لاره نه کچ کېږي. 400 څپلو ځینې لاره نه کچ کېږي. خپو ته نالونه که وهلی شي نو یا بسم الله. که دواړه جانه درته نه بخم شمال به نه یم. که دواړه جانه درته نه بخم شمال به نه یم. که یو ماښام راته بخلی شي نو یا بسم الله. مینا په دې شرط که زغملی شي نو یا بسم الله. اور که په زړه کې ګرځولی شي نو. ملګرو دمکه په دمکه اورو خوندوره موسیقي طرف ته راځو. خوندوره موسیقي اورو. شاعري ده د ښاغلي ساجد محمد شایق. خو زه په دغه نامو باندې چې کوم دی یو چکر وهم او دغه ګرانه ښاغلي چې کوم دی زه لږې نامې اخلم. ریاض درمان دا ساعت مونږ ګوري. حبیب الله دی ډاکټر حبیب الله صاحب چې کوم دی دا ساعت مونږ ګوري. مبارکي ورته هم وایم. پی ایچ ډي سکالر دی. دا شاعر چې کوم دی سید احمد ساحل صاحب دی. ګوهر نوید صاحب دی چې کوم دی د پښتو ډیلوي نقاد دی د اردو پښتو. تاسو به په کورس کې چې کوم دی د کورس کتابونه به تاسو ته ډېر مخې ته راځي. د کورس کتابونه چې کوم دی زیات لیکلي دي خصوصا د اردو. نو هغې هم دا ساعت مونږ ګوري. بلا ډېر شي ملګري مونږ ګوري. ډاکټر صاحب دی د لزاد بونیرې هغې هم مونږ ګوري. طارق الله د ماخیانه دی. سلمان بلال دی او رحمان راهي دی. ارشد جمال صاحب دی یو ډېر ښه هنرمند دی. دا ساعت په کراچۍ کې دی هغې هم مونږ ګوري. او دا شاید چې کوم دی لقمان دی او نثار دی شهزاد خان دی. دي نن ګیله هم کړو چې تاسو مونږ نه یادوئ. ارشد جمال سلامونه هم کوي. سلام جی وعلیکم السلام. ارشد جمال ساده ډېره مهرباني د یادولو. فرمان الله دی. طارق الله یو ځل بیا او واسق دی. خورشید دی. کوشش کوم چې دغه ټول ملګري وخت په وخت باندې یاد کړم. اشفاق احمد دی. سید الله سعید دی. آرجه صابر بلا ګړی نه دی. غمګین معیاري صاحب دی زموږ زما مشهور. ما ډېر محسن غمګین معیاري صاحب دا ساعت مونږ ګوري. هغې ته ډېر زیات درنښت لرم. سلامونه رالیږي. وعلیکم السلام. دا شان ډېر زیات ملګري. ارشد جان شاهکار چې کوم دی پاشنغر کې دا ساعت ما ګوري. او ډېر خواږه درانه خلک دي. کاظم خان دی. نعمان ساده دی. سادهګان دي خو به هر حال سات سره ساتلي کي. نو ډېر ملګري دي. وخت په وخت باندې به چې کوم دي دغه ټول ملګري یادوم. ستاسو د مینې او ستاسو د درناوي ډېره زیاته مننه. جی ګرانو ملګرو زه د موسیقۍ طرف ته ځو او اورو د خوندور کلام د ساجد محمد شایق دغه غزل اورو. محفل ته بیا راځو. کله تاسو کا دغه نه 187 تاریخ وکړه. 187 باندې چې کني کنفرم کړه نه
187 باندې کنفرم کا لیست سره چې کوم دی وایي چې دغه دی که نه یا هغه ته ووایې کنفرم کړه ښه امام الحسین چې کوم دی یو ډېر ښه آرټسټ دی هغوی دا ستونه ګوري واسف الله واسف دی خورشید قمر دی ساکی مالای خورین کندول کی راکا ساکی مالای خورین کندول کی راکا ساکی مالای خورین کندول کی راکا د زرو نستا جام د زرو جام دی د زرو دستا جام د زرو جام دی د فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دی د فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دی د خایست په نشمس زما ګل پام دی د خایست په نشمس زما ګل پام دی Problemi de nasıl یادات په وجود حسن نزایږي یاداستا په وجود حسن نزایږي یاداستا په وجود حسن نزایږي یا لمبې د تنارخي جما خام دې یا لمبې د تنارخي جما خام دې د فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دې د فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دې د خایست په نشمس زما ګل پام دې حجي تاسو ته ډیر اعظم شمس پیدار سره د زموږ ګور شمس پیدار سره تر کلی وای موږ خوب نه لري محمد اسحاق خان د زموږ ګوري او رحمان راهی چې ورو لزمکه کې دو په خوب کې پرونو ګلاب مو خاندې ورو لزمکه د ګدم په خوب کې پرونو ګلاب مو خاندې په خوب کې توبه توبه څه کوي خوب ملي مجنا لانن کو دې آواز جی مجنا دیوانا پن سلام علیکم سلام دیوانا پن مجنا لانن کو دې راسسیږي میناب د رنگو د راسسیږي نن وخت مزل میں دوانه یو دیتا راوستی دي تار غل په تار میں تو تسبو کیا چوي ها کیا بات ہے فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دې فطرت سپرلی میکړه په ګل پام الله مان دا ساتنو ګوري عبد الله ګوري خایست نشان وسال سلام علیکم وعلیکم السلام د خایست په نشمس ټول خلک راغلي دي یار د فطرت سپرلی میکړه په ګل پام دې
د فطرت سپرلی مې کړې په ګل پام دې زیاره آرټسټ چې کوم اجازه مونږ ګوري زیاره آرټسټ په خیر علي یار درګي ښه جمشید خان مونږ ګوري سمول حق دی شهزاد خان دی شهزاد خان په خیر علي خټک تاج دی او مکتب عشق دی مکتب عشق په خیر علي یار هر زیاره آرټسټ وایي سلام لالا وعلیکم السلام څنګه یار خوړی ښه محمد شایان نصد مغوری ریحان خان واحد جان سلام علیکم السلام سلام مشي غفور تنهاوی کې وایګارا زما سلام قبول کا او پټول نواز سلام او زما سلام مسافری دی وګوري خدا شایان محمد شایان سلامونه را لېږلي یو چې د سعودي عرب نه خبرې کوم یعنې خبرې کوم نه خبرې لیکم زما طرف نه درمان د سلامونه درمان د ستا سلامونه ارشاد تنها یم منظر خان یم نجیم ارمان چې کوم راته نجیم ارمان سلامونه را لېږي اندي مجیب حبیب سلامونه کوي سپرلی مې کړې په ګل پام دې د فطرت بیا به کوم ځای به فضل کوي ګلفتیار وایي حاجي رمضان صابر ګلچره لیږي د ګلو نقیب یوسفزي دا شان میمون حق دا ساتنه کوي میمون حق په خیر علي عبدالعظیم دا ساتنه کوي نقیب سلامونه را لیږي عبدالعظیم وایي سلام علیکم سلام شهزاد وایي سلامونه وروره او بیخي په ډېر مینه لګي ورک شوی که نه تا سره زما جنګ پاتې دی تا سره به زه جګړه کوم زما یاد شوی ته ورک دی عمران حیران یم او پښتون زیري را ساتم د ګول پښتون زیري ته هم چې کوم دی مونږ چې کوم دی پاس شوی دی مبارکي ورته وایم هغه څه نه وایي چې زمزمه شوی ورسره صادق کې عمر دی ندیم بیا پیغام را لېږي عثمان مسافر نه خفه یم محسن نواز دا سات مونږ ګوري فضل رحیم دا سات مونږ ګوري غزلزار فضل تهرکلي وایم موسیق لګیانې دی هغې مونږ ګوري ته رحمان دی رحمان صوفي کم روکې ښه سلامونه او مینه چشمان مساخیل وایي وعلیکم السلام اشنا په خیر علي ستړی به شئ سیاب خان سلامونه را لېږي مجیب حبیب چې کوم دی هم سلامونه را لېږي زما د فرمایش کې چې تاسو ما ته خپله ښایسته غږ ووایه ښه جي وایم درته ښه غوږ چل ګرانو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته په غزلزار خپرونه کې هرکلی وایم غږ او اواز تاسو اورئ د اف ام 100 روخان کوزدې خیبر پښتونخوا پاکستان هیله ده ګرانو ملګرو دغه خوندورې موسیقي نه تاسو خوندي شوي خوند هم ترې اخیستی وي دا ساعت چې کوم دی پروګرام باقاعده پرانسته به کوو ستاسو ټلیفون خاص طرف ته ورځم ستاسو پیغامونه چې کوم دي هغه هم زموږ د محفل برخه ده شعرونه دي را سره ګرانو ملګرو د یاسر اکمل روغاني یاسر اکمل روغاني چې کوم دی هغه زلمي لیکوال دی ښه شعر لیکي وایي چې دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي او د مینې انتها داسې وي دې دلته ګوره
د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي پیزوان پیدا کوي. د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي. او نه نه زما نه هېرې زما خبره نه ده، نه نه زما نه هېرې زما خبره نه ده، احساس د بلتانه خو د باران پیدا کوي. هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم، هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم، یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي. هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم، یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي. او یا سره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړ، یا سره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړ، یا سره زړه مې اوس هم بل ارمان پیدا کوي. دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي، دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي. یاسر اکمل روغاني. راځم ګران مرګو تاسو ټلیفون کال طرف ته به هم راځم. ګران خواږه درانه ملګري دا تاسو زموږ سره راځي د ټلیفون په لار باندې هغې ته به سټریمر شي ورته هم وایم، پروګرام کې ورته هرکلی هم وایم. غواړم به چې د هغې نه انتخاب کلمونه ګورو د نننۍ خپرونې وړومبی کلر. السلام علیکم. ورور आवाज دې بیخي کم دی. هلو جی جی اوس دې आवाज سم نه دی چې تاسو د आवाज نه سم شوی، زه به انتظار کوم او تاسو هم کوئ. اوس یې ګزاره وکړل خو आवाज به دغسې ساتي ښه. اوس بیا کم شه. ښه څوک را سره خبرې کوي د کوم ځای نه؟ حبیب د ماخیانه خبرې کوي. خو دا راته ووایم چې اورېدونکي به هم چې کوم دی د ریډیو د لارې چې څوک اوري هغې به هم چې کوم دی په ډېر احتیاط سره چې کوي ستاسو غږ به چې کوم دی ډېر په مشکله باندې به هغې پوهېږي که نه. او د سوشل میډیا لارې چې کوم خلک دي هغې ستاسو غږ نه اوري چې دا راته جي ښه سره سره وایي پروګرام کې د چا اقبال شاکر جی پروفیسر اقبال شاکر. واہ او واہ ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او واہ واہ او حبیب تا ته ووایم چې اقبال شاکر صاحب دا سات مونږ ګوري. ښه اقبال شاکر صاحب ستاسو غزل چې کوم دی حبیب وایي جی. او ډېر ښه ډېر ښه. او ډېر ښه یو څو په کار دي خو ملګرو د سړو سرونه وه. او واه 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 واه. او ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او شاکره تا ته مې په زلفو هسې لاس ووهه. واه ډېر ښکلی ډېر ښه انتخاب ګرانه. خوشحاله شې چې راغلی را سره پروګرام کې. ښه راځم به د یو بل ملګري طرف ته به هم راځم. دا خو را سره حبیب را سره د ماښیانو د هغې سره چې کوم دی خبرې اترې کېدې هغې د پروفیسر اقبال شاکر صاحب شعرونه یې را سره ویل. ډېره زیاته مننه. دا ساتي بل ملګري په لاین دی. السلام علیکم.
ډېره مننه تاسو په خیر راغلی تاسو ستړي مه شئ څوک را سره خبرې کوي کوم ځای نه ښه جي امین انجم راغلی دی امین انجم ښه دی د الله کرم دی څه به را سره وایي په پروګرام کې بشیر ننګیال ښه جي ډېر ښکلی ډېر ښکلی او زه عادت د کلي د خاموشه زندګۍ یم ځکه خو ما ستا د ښار د شوره ګډوړې ده او غوره کډوړې ده ډېر او واه ډېره مننه تشکر ګرانه خوشحاله شي راغلی را سره پروګرام کې امین انجم را سره وو د بیارین یو بل ملګري سره هم دا ساعت خبرې کوو کوشش کوو ملګرو سره خبرې وشي ګور چې دا ساعت څوک دي را سره د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه په خیر خیر د الله ډېره مهرباني ده څوک دي را سره درد عبید الله همدرد ته هرکلی وایم عبید الله همدرد به را سره سوی پروګرام کې ښه جي رحیم ګل معصوم جي بخښنه غواړم ستاسو ټلیفوني لار چې کوم دی نو هغه پرېوته ښاغلی سیدعلي شاه مشال وایي چې ګوره نو بیخي خو داسې نه کېږي ګوره نو بیخي خو داسې نه کېږي یاره نو یاري خو داسې نه کېږي نه را سره ستا نه دا بې تصویر نه را سره ستا نه دا بې تصویر دا مسافري خو داسې نه کېږي نه را سره ستا نه دا بې تصویر دا مسافري خو داسې نه کېږي او کله به یې زه او کله ته ګټې کله به یې زه او کله ته ګټې ژونده ژوري خو داسې نه کېږي کله به یې زه کله به یې زه او کله ته ګټې ژونده ژوري خو داسې نه کېږي یارو نو ګریوان خو به مې سیرې وي یارو نو ګریوان خو به مې سیرې وي او نو ملنګي خو داسې نه کېږي یمشاله چل در پکشته کنا یمشاله چل در پکشته کنا ینو شاعري خدا سے نکیږي ګوره نو بیخي خدا سے نکیږي یار نو یاري خو داسې نکیږي دا و د سیدعلي شاه مشال شعرونه دا ساعت یو بل ملګري طرف ته راځم السلام علیکم خیر دی الله کرم دی خوږه څوک یې را سره د کوم ځای نه اعزاز پر هر تهرکلی کو پروګرام کې حج اعزاز پر هر څه را سره وای پروګرام کې حج مهرباني وکړئ او واه او ډېر ښکلی شعر د چې
ځواني مې هسې شوګیرو وخوړه. واه واه ډېر ښکلی. او د یار کوڅه کې خدای مرګ راولي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اعزاز فرهان خوشحاله شې چې راغلې را سره پروګرام کې را سره برخه واخیسته. ستا ډېره زیاته مننه. تشکر. بریا دې غواړم. خدای بخښلی ډاکټر صاحب شاه صابر وایي چې د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دي خبر. د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر. دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ د زور نه دي خبر. د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر. دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ د زور نه دي خبر. زما د کور د ورانولو په ارمان لیوني. زما د کور د ورانولو په ارمان لیوني. د خپل ارمان د ورانېدونکي کوره نه دي خبر. د خاموشۍ په تقدس ایمان لرونکي خلک د خاموشۍ په تقدس ایمان لرونکي خلک د لړزېدلي لړزونکي اوره نه دي خبر. زما بچی لا د ګودر ورورکي یادوي. زما بچی لا د ګودر ورورکي یادوي. دوی په ګودر د لګېدلي اوره نه دي خبر. دومره خبر یم چې د تورو نه وینې څاڅي. دومره خبر یم چې د تورو نه وینې څاڅي. دومره پوهېږم چې یاران په روره نه دي خبر. دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه. دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه. دوی د ګناه نشته صابره روره نه دي خبر. د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر. دا څوک چې جنګ غواړي جنګ د زور نه دي خبر. ارواخاد صاحب شاه صابر. اوس ګرانو ملګرو اورو د موسیقۍ طرف ته راځو. خوندور کلام اورو. مې دلته بیا راځو. حاجي زرسید خان مونږ یادوي. مهرباني. هلو how are you ملک ایاز خان. مهرباني. ملک ایاز خان وایي چې عدنان ته سلام وایم. صاحبه عدنان د جو علیکم سلام. نوی ملګری دی دیکھو. اسرار تنهاوي سلامونه وایي. وعلیکم السلام. غفور تنهاوي چې ډېر زړه پورې افغاني صاحب تشکیل شعرونه مننه وایي. صاحب ډېره مننه. خوشحاله شو. دلاور منصور صاحب هم را سره یو غزل شته دی. منصور صاحب تاسو مو وګورئ مهرباني. فانوس راولېږئ. سجي فانوس به هغه سبا کې خیر کېدي چې راشي چې ملګري ته فانوس راورسي. فانوس چاپ شوی دی ګرانو ملګرو. پښتو ادبي تحقیقي تنقیدي چې کوم دی یوازینۍ رساله فانوس چې کوم دی چاپ شوی دی. مهرباني ایاز. ورسنې مندوخیل صاحب چې ملګري مې په زړه پورې خپرونه سلامونه ګرانو. وعلیکم السلام. ډېره مننه. خوشحاله شئ. ریاض مننه. محسن نواز وایي هاي سلام. وعلیکم السلام. په خیر علي. محسن نواز وایي چې سلام تاسو واحد صاحب. ډېره مننه. وعلیکم السلام.
محسن خی ورو کې ښه فقیر شاه فقیر صاحب موږ ګورو زموږ ښه ملګری دی علي افسر دا صاحب موږ ګورو شیر علي موږ ګورو مستنیار یوسفزي زموږ ډېر ښه ملګری دی ملک شهزاد دا صاحب موږ ګورو علیم جان دا صاحب موږ ګورو عمر واحد روغاني موږ ګورو نعمان احمد موږ ګورو محسن نواز چې جواب خو راکوه ګڼه جي جواب مې درکړی زړه سره مستنیار یوسفزي چې سلام مې قبول کړه وعلیکم السلام رفیع الله لایق دا صاحب موږ ګورو ډېره مننه ریاض محمد دا صاحب موږ ګورو عمر واحد وایي سلامونه ګران ټولو دوستانو د سلام وزیرستان ماجي ډېره مننه یادولو سعید سمیر سعید مونږ یادي ګوري مونږ ډېره مننه ریاض محمد دا صاحب مونږ ګوري السلام علیکم وعلیکم السلام مشتاق سعید دا صاحب مونږ ګوري ډېره مننه رفیع الله لایق سلام څنګه رفیع الله لایق مان ده تاسو مو څنګه پاره څه ذکر کوي اشفاق احمد یم سلام سر صغیر جان اشنا راغله په خیر راځي شیر افضل آزاد موږ ګورو شیر افضل په خیر غلام رحمان دا صاحب موږ ګوري حبیب شهرآباد احتشام اعظم اسد خان ایاز رضا دا صاحب موږ ګوري ایاز رضا په خیر راځي میدان من یادی غلام ایمان هم سلامونه را لګړیا ځکه مونږ لوکمان چې کوم د شمال غزل را لګلای زموږ فاصله څه سیاته شاعر ټیلر عظمت چمکنی دا صاحب موږ ګوري سلامونه را لګي شهاب خان معیارونه دا صاحب موږ ګوري ډېره مننه سلمان خان موږ ګوري زبردست کلام دی ډېره مننه ندیم ارمان سلامونه را لګي سلمان همدرد عرفان صغیر جان سجاد ساحل هم چې کوم سلامونه را لګي ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو نه زما مینه ډېره زیاته مننه او دوشي د ټولو مینه راکوي ستاسو ډېره زیاته مننه هغې لایک به نه یم کوم څه رمیز اداس چې کوم زموږ ملګری دی حسین احمد هم چې دا ساعت موږ ګوري او رمیز اداس چې کوم دی زوی شوی دی مبارکي وله ورکړه بیا تاسو په خپل ښار کې مرګره کې په اوله ځل شمس کار سنټر کې د جمعه بازار آغاز شوی دی اوس تاسو سواد او چکدرې ته د تلو ضرورت شته په ښار کې مرګره کې شمس کار سنټر جمعه بازار د گاډو اخیستو دپاره با اعتماد مرکز دی تاسو کولی شئ چې شمس کار سنټر جمعه بازار ته راشئ او د مختلفو بهترین وی آی پي گاډو چې په هغې کې کرولا جیپ بېټز بلډر سوزکي جیمني پراډو ټي زیډ ټي ایکس راپور مزدا ایکس لاین چې د ټول ملکن نه په کم نرخ او اعتماد سره ملاویږي
راشي خپل وخت هم بچت کړئ او د نورو بازارونو د دوکې نه ځان بچ کړئ او صرف د شمس کار سنټر جمعه بازار د ګاډو خرید او فروخت وکړئ. یو نوم معیاري او اعتماد لپاره یاد ساتئ شمس کار سنټر جمعه بازار تیمرګره. او ها دلته ډېر بااخلاقه عمله په نگرانۍ کې د ګاډو جمعه بازار لګي. پته شمس کار سنټر جمعه بازار نیز PSO पेट्रोल पंप जेल चौक तेमरगरा. राबिता नंबर अब्दुल मालिक 0346 98 93 099, बख्ती करम 0346 71 28 050, शेर मालिक 0343 93 066 32. होमियो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रियाज गोल्ड मेडलिस्ट बाईपास रोड बिलमुकाबिल DP होटल तेमरगरा. इलाज पूर्ण कऊ और शिफा खुदे वर्के तاسو په خپل کار کې ورګره کې ډاکټر محمد ریاض موجود دی چې د قرآن او سنت پر رڼا کې تاسو د هر قسمه بیمارو علاج کوي لکه معده، جگر، ټایفایډ، بواسیر، بلادر، هرمون نساء، د جوړونو درد، ګردې او د تریخي د ټیټو، الرجي، مقوزه کې د غوښې د کانسر او د هر قسمه مردانه او زنانه د مشکل مرضونو علاج کولی شي. هر اپریشن نه مخکې د هومیو سپیشلیست ډاکټر محمد ریاض سره ضرور رابطه وکړئ. او تیمرګره کلینیک کې بعد خالي اتوار ګل او د نهي په ورځ باندې معاینه کولی شي. د دې علاوه د شروع او زیارت په ورځ باندې او دیر بالا امریکس دیر بالا معاینه کولی شي. پته یاد لرئ تیمرګره هومیوپیتھیک بایپاس روډ بالمقابل DP होटल تیمرګره دویم برانچ تیمرګره ساحل صاحب محترم موږ د ساتګوري ډېره مننه ساحل صاحب سړي مشه په خیر راغلی وای بوداز د ساتګوري ریاض محمد سلام علیکم منیر خان ګل د ساتګوري سړي مشه موجوده سوچ سلامونه علیکم السلام. ها قاسم هم چې کوم دې موږ یاد کړو ډېره زیاته مننه. زیاده زیاده مننه یار سویل جان چې کوم دی وایي چې سویل جان ډېره زیاته مننه خوشحاله شي. ګرانو ملګرو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی کوم ستړي مشي تاسو ټول ته وایم خپرونه تاسو اورئ غزلزار. ښاغلی دلاور منصور صاحب وایي چې کوم چې د سوشل میډیا د لارې خلک موږ ګوري هغې ټولو ته دا غزل ډالۍ چې چاته شي موسکي وکړي په چا د ګل ګزار خلک چاته شي موسکي وکړي په چا د ګل ګزار خلک داسې سیلې والوته چې والوتل له کار خلک چاته شي موسکي وکړي په چا د ګل ګزار خلک داسې سیلې والوته چې والوتل د کار خلک هلته به د ژوند بنده بیړۍ څنګه روانې شي هلته به د ژوند بنده بیړۍ څنګه روانه شي چېرته چې وي ناست په خزانه د کاروبار خلک ژوند د مایوسۍ نه شو نو څه نوم ورلږ ورکمه ژوند د مایوسۍ نه شو ورله ورکمه ناست و نمبر یادوي ستار ستار خلک مینا نوم چې هم اخلې نو غیر چاپیر به وګورې مینا نوم چې هم اخلې نو غیر چاپیر به وګورې یا مینې کوڅه په کوڅه ګرځي د بادار خلک
پوه شه چې هغه شعر هغه غزل هیڅ نه دی. پوه شه چې هغه شعر هغه غزل هیڅ نه دی، کوم ته چې بې حده پړکې وکړي د دربار خلک. دوی ته چې منصوره څه شی ښکاري هم هغه ویني. دوی ته چې منصوره څه شی ښکاري هم هغه ویني. ستا په ژبه څه پوهېږي دا ذهني بیمار خلک. چاته شي موسیقي وکړي په چا د ګل ګزار خلک. داسې سیلۍ والوته چې والوتل د کار خلک. دلاور منصور. خجی راځم ستاسو ټلیفون په طرف ته به یو ځل بیا راګرځم 0905841515 دانش درد چې کوم دی دا سات مونږ وینو ډېره زیاته مننه. شازیب دی او ډېر ملګري نور محمد دی مونږ رسد ګوري. دا سات یو بل ملګری په لاین دی هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. خیر دی الله کرم دی. لږ اواز چوت کې ښه اوس ټیک ټاک شه. څوک را سره خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ضمیر خیال خور ته هرکلی وایم پروګرام کې. وی چې دا دې به څنګه پروګرام کوي؟ ها صحیح صحیح صحیح. سره سره وایي پروګرام کې. جی مهرباني وکړئ. او واه واه او ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او ډېر ښه دی ډېر ښه ډېر ښه. او ډېر ښکلی. ای ضمیره ګوره د دې ژوند هیڅ حقیقت نشته. ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله شئ. ضمیره خیال خور زموږ سره وه د میدان ده. ملک تحسین دا سات موږ ګوري. ډېره زیاته مهرباني چې پروګرام لپاره وخت مو ایستی. دانش درد چې کوم دی وایي سلامونه هر ځای. وعلیکم السلام ډېره مینه. تاسو یو بل ملګری په لاین دی هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. او لږ اواز چوت کې ښه. او ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ډېره مننه. عبدالله اوداس دی را سره. ښه عبدالله اوداس سره سره وایي پروګرام کې. ښه جي مهرباني وکړئ جي. او واه واه دا خلک څنګه بنیاده مو وژني؟ ډېر ښه دی ډېر ښه. خپل ارمانونه ماته ډېر خواږه دي.
واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ډېر ښه دی ډېر ښه دی او واه واه ایمان مې دومره سلامت پوره دی واه او ډېر ډېر ښه دی جی که په شاکر باندې ملاس نه رسي واه واه ډېره مننه عبدالله تاسو راغلي وئ د ګلشن آباد خوشحاله شئ نجیب الله کمال وایي چې خدایا کافر نشم ښکل مې کړو سجده کې تصویر خدایا کافر نشم ښکل مې کړو سجده کې تصویر حد د جوړوي اوس په سایه کې تصویر د تصور په پنسل وریځو کې راکاږم کرښې د تصور په پنسل وریځو کې راکاږم کرښې وران کم جوړ کم د اسمان په کناره کې تصویر دا چې په نوم د مینې آن تر داره بیایي مین دا شعر واورئ خاص تاسو لپاره دا چې په نوم د مینې آن تر داره بیایي مین دغه قاضي به ګرځوو په سپاره کې تصویر بلها ډېر فرق نه و زما ستا محبت کې اشنا بلها ډېر فرق نه و زما ستا محبت کې اشنا تا به په جیب کې ګرځوو ما په سینه کې تصویر زلبې ګومنځې ځان سره خاندي وای څنګه ښکارم زلبې ګومنځې ځان سره خاندي وای څنګه ښکارم یوې جینۍ و ځان ته ایښې عینه کې تصویر ډېر ستا په شان ځي د کعبې نه ګناهونه راوړي ډېر ستا په شان ځي د کعبې نه ګناهونه راوړي ډېر د ریا دپاره باسي په کعبه کې تصویر ابراهیم بیتا وتا مو ډېر تصویران ایسته ښه کمال راز د تعلق نه خار نو خبر کمال راز د تعلق نه خار نو خبر یو لیونی به ګرځوو په ښکاریه کې تصویر خدایا کافر نشم ښکل مې کو سجده کې تصویر حد د جنون مې جوړوي اوس په سایه کې تصویر نجیب الله کمال داسې کوو ګرانو ملګرو د موسیقي طرف لږه موسیقي اورو نو محفل ته بیا راځو بیا چې کوم دی د نن شاعر هم چې کوم دی زموږ سره دی د سوشل میډیا هیرو دی
دا اواز د مهراج او د نیم مخلص په برغو اوازونو باندې زما شاعري د تاسو دا وګورئ. هغې نه پس د نن شاعر طرف ته راځو. نن زموږ سره د نن شاعر چې کوم دی نو هغه منیر بونیری دی. ها او ابرار بیتاب ملک سلیمان ساگر منگے عبید سلام سنگ گئے ټول میدان زما سلام وایه. محمد ابراهیم پردیس منگے عبید رحمی دولزیر منگے عبید سجاد ارمان منگے عبید ویر ذات مننه سیارت ډېره مننه په خیال دی. صدام خان چې کوم دی ډېره مننه صدام خان. رحمی روزي سي دا سات موږ ګوري، اصغر خان موږ ګوري، سهیل صاحب موږ ګوري، غالب پښتون دا سات موږ ګوري، عظیم احساس موږ ګوري، ملک اسماعیل شاه دا واړه موږ ګوري. زما سلامونه پکې منظور کېږي. واحد لاله وعلیکم سلام. سهیل په خیر راغلی. سهیل صاحب سره نشي زیا غزل ډېر زیات خو یار اوس چې باکم ویل کمال نجیب کمال اسماعیل سلام سره څنګه یې سر جی پلیز مننه ډېره مهرباني. I love you too. بخمنیر خان وایي چې واه یار څنګه یې ښه نو ښه. سمیع الله وایي چې ماشي داسې د وطن درپسې وژاړي، داسې موږ د وطن درپسې وژاړي که داسې وژاړي چې دښمن درپسې وژاړي. ډېره مهرباني. رمیز وداس که غزل راولېږه کتابونه په تاخونو کې پراته دي. ډېر ښه غزل یې راوولې زوږ پیسې به راکوي. اورې زیه مخمنیر وایي چې دا د چا شاعري دا شاعري زما ده که اورئ نو واوره. نن به ما باندې زیاده غزل ولګېده دا اوس چې کوم حمید جانی سلام علیکم. سلام
یا ستا او د رمیز جواب نشته یا زه تاسو ته چې کوم دی ستاسو سره زور نه یم مننه شاعر مو ورګه سمستر پر راځو ګرانو ملګرو دا و د غزلي استاد میراث برغ اواز چې تاسو ته شاعري اورېده خوندور غزل ته تاسو ته خوندي شوې د نن شاعر د زموږ سره ګرانو ملګرو منیر بونیری راځي چې منیر بونیری وو پروګرام ته راځو منافقان مو خو د دې خلکو نه ډېر غوره وو هغوی بوټان راوړه جومات ته او دوی بمان راوړي تا د اسلام تصویر په داسې رنګ کې رنګ کړو صیبه که چا ایمان راوړو والله نه اوسي نورې تبصرې دې په جمال نه کوم بابو جان څه وایي چې یو په جمال نه کوم بس دې د غم ټول په ځنه حال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارونه خورم پال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارونه خورم پال نه کوم ښکلې مې بلها پکې ځای کړې دي زه د زړه د کور منځ رمیز غزل نو لګه د کرامات یو د یاد کړی ښکلې مې بلها پکې ځای کړې دي زه د زړه د کور منځ کې دیوال نه کوم تا چې پرې واده د راتلو کړې ده څنګ به هرکلی د نوي کال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولئ زه به د جانان دپاره سوال نه کوم مننه خلک د نشې دپاره خیر ټولئ زه به د جانان دپاره سوال نه کوم ویلې د منیر لیونی شوی دی زه چاله ګلونه په رومان نه کوم حجي ګرانو ملګرو اوس چې بیا تاسو ته ستړي مشي په خیرالي تاسو ته وایم تاسو په غمونو طرف ته به هم راځم تاسو د نن شاعر اورېده منیر بونیری موږ ته لومړی پیغام را لېږلی دی سلام واحد بھائی ستا اواز ولې ستوي نو کلاسیک پروګرام نیستو ښه جنید انجم ته تاسو سلام را لیکلی دی خو تاسو خپل نوم نه دی ښیلی ایم حسنا فرام میدان سلام کوم اسما وداس ته علم ته او دیو چې حسنا خو چې زړه مې خبره او غمجن غزل ته پلی کې سلام د زړه نه کوم جی چا یاد کړو شهاب تنها یم د تیمور نه سر جی تاسو پروګرام ډېر حد دی خو ما اواز کوم ما ود کی داخل جواب خو ما سره نشته سلام جان محمود حیات الله یم د رنګ سلام کوم عزیز الله ته مان الله ته عبد الله ته پروګرام ډیر ښکلی دی ډیر مننه انعام الله یم د لاجبوک نه سلام ټول مینوال ته پلیز پلی کې نور زموږ کلي ته مه راځه زانانه اسد غني یم د روات نه وګینا واحد صاحب څنګه او ټول لبات والا ته سلام انس یما د تلاش نه پروګرام ډیر زیات خوندور دی او سر تاسو ته ډیر زیات سلامونه زبل خو ډیر مينو مله شفیق یاد کړیو د تلاش نه پروګرام ډیر زیات خسته دی زما زوی عبد الله تاسو ته سپیشل سلام کړو زما له خو ته ډیر مينو ورکه السلام لپاره وعلیکم السلام واحد السلام نه واخلئ نوی جانباز ما نوی جانباز دا رنګ راغلی دی زما شلیدلې ګریوانه ته نن سلګونی وه ویل یې زما جانانه په تاسو شوي دي سلام ریحان الله عثمان یما د
د پیری ملکن نه ډېره مننه. سلام رفیق الله یم د داروډې نه. سر سلیمان لیمان سادی یم د تالاش نه. پروګرام سم ښکلی دی. ویلکم درته وایم. ډېره زیاته مننه. تاسو ته ستړي مه شئ. پخیر راغلې درنښت. رشید رومان یم مجید د پېژګرام نه یو میدان نه. سر پروګرام ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه. ندیم دلسوز یاد کړي وو د میټا نه. السلام علیکم. څنګه یې؟ د الله کرم دی. وعلیکم السلام. پروګرام سم ښکلی دی. شفیق ته دې سلام را لېږلی دی. نور محمد ته بوستان ته دې سلام وایي. زه واجد یم د باجوړ نه. سلام تا ته واحد سره او ټول اورېدونکو ته. خپل یو غزل راته ډالۍ کړې. سلام واحد جان څنګه یې؟ سنبل یم د اسلام درې نه. شعر دې را لېږي چې هر څومره کې نوم د صداقت په لړ کې خور دی، خو بیا هم دا واحد څومره بدنام دی او ماښام دی. سلام امن او ښکلا ته ډېره مننه د انتخاب شعر را لېږلو. شهاب یم د تنګي نه. سرپټو نه سلامونه کوم وقاص ته، عزیر ته او تاسو ټول ټیم ته. سلامونه کوم. مون یم څنګه یې بای؟ ښه یم شکر دی. الله کرم دی. سم ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو اواز مې اورېده. سر جي څوک چې تاسو سره مینه کوي زما هغوی ټولو ته سلام. ډېره مننه مون خور. دومره یې رنځور کم خوبونه رانه نه راځي. څه چل داسې شوی چې جانان مې خواله نه راځي. تاسو خپل نوم درته لیکلی. زه تاسو ته یو ځل بیا تاسو ته یادګیرنه درکوم چې تاسو کله هم پیغام را لېږئ لومړی خپل نوم لیکئ. اوس که زه تاسو ته وښایم نو دا داسې دی چې ستاسو میسج چې کوم دی نیمګړی راغلی دی. تاسو بیا شعر را لېږلی دی. د دغه شعر په وجه باندې چې کوم دی ستاسو نوم نه دی راغلی. تاسو نوم شاید لاسټ کې لیکلی وي. ناظم شاه یم افرام سمرباغ نه. سلام. سر پروګرام ډېر ښکلی دی. ډېره زیاته مننه. سلام سر جي. شهاب تنها یم. یو پیر بیا مې SMS وکړو. نو زه ټولو ته وایم چې تاسو یو پیره پیغام را لیکئ، ځکه چې د دې پروګرام دورانیه ډېره زیاته کمه وي او ښه مینوال یې زیات وي. هر څوک وایي چې زه پکې برخه واخلم. یو پیره تاسو پیغام را لیکئ. په دویم ځل مه را لیکئ. ستاسو د دغه مینې، ستاسو د دغه احساساتو زموږ ته پته ده، موږ ته احساس دی. برحال چې تاسو اوس پیغام را لېږلی دی. ښه شهاب تنها یو پیر بیا SMS کوم ځکه چې ستا پروګرام ډېر حد دی. سر تاسو ته دا شعر ډالۍ کوم چې ستاسو میسج چې کوم دی هغه مس شوی دی. کاري عمران مخلص یم د ترې نه. توحید آباد نه تاسو پیغام را لېږئ. په اورېدونکو مې په دلو باندې سلامونه او د کلاګۍ په وسیع الله باندې تاسو سلام را لېږلی دی. نو هغوی ته هم ستاسو سلام ورسېده. توحید آباد کې مې فاروق خان باندې سپیشل سلام وایي. د منجې بانډګۍ ناباز حسین یاد کړي وو. سلام عبدالله ته. عبدالعزیز ته بخښنه غواړم. عبدالعزیز ته تاسو سلام وایئ. سهیل او اسامه ته تاسو مینه کوئ. سلام سر سیف الله یم د راڼې نه. سلام کوم سجاد ته، فواد ته، اویس ته، نور ټولو مینوالو ته تاسو سلام را لېږئ.
سرفراز خان یم د حاجي آباد نه. سلام سراب ته، زاهد ته، فاروق ته، نورمید ته تاسو سلام را لېږئ، لطیف ته، جاوید ته تاسو ته خصوصي سلام زما له خوا مینه. عبید الله همدرد یم د ملکن پاین نه. زما له طرفه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او د رحیم ګل معصوم کلام راته ووایئ. نن مې دغه کلام نه دی راغوستی او آینده پروګرام کې به ضرور چې کوم دی زه کوشش کوم چې د دې د سیمې کم خلک دی نو زه کوشش کوم چې هر پروګرام کې زه د رحیم ګل معصوم شعر یا غزل چې دی نو هغه شریک کړم. حبیبه تنها یم. سلام سویټ بای، تاسو ته مننه. ایس ایم ایس پورا شامل کې. هیڅ اعتبار مې بچا نشته، هر مینه پرې وي ده، زه یوازې ځان له ښیم، تنهایي زما جهان دی. شاید غني یاد کړي وو، د باغ دوشخیل نه یاد کړي وو. غزلګل یم د حاجي آباد نه. شاید غني ستاسو میسج چې کوم دی هغه میس شوی دی، پوره نه دی راغلی مونږ ته، بخښنه غواړم د دغې لپاره. غزلګل یم د حاجي آباد نه. وایجان غزلزار کې درته هرکلی ویم. ستاسو په خبره باندې زه پوه شوی نه یم. غزلګل خو مطیع الله مشواني یم د تیمرګرې نه. سره تاسو څنګه یې؟ ښې الحمدلله. ما ته په خپله خوښه باندې غزل ولګېد. سلام مهربان یم د ګمبد نه، ګمبد باندې نه یم. سر څنګه یې؟ سلام کومه عظمت ته. روح الله د میا باندې نه یم. ټولو مینوالو ته سلام. پروګرام سم ښایسته دی. سلام واحد جان څنګه یې؟ امین انجم یم د کویري نه. جان غزلزار کې غزلزار په زړه کې لا جوړ ډېره زیاته مننه. ایم رشید رومان یم د بیشګرام میدان. سر پروګرام ډېر ښه دی، ډېره زیاته مننه. د یو دوه ملګرو سره خبرې کوو نو ستاسو پاتې پیغامونو طرف ته راځم. بیا وګورو چې اساس زموږ سره د ټلیفون په لاره باندې څوک راځي، د کوم ځای نه د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه بخیر. وعلیکم السلام. څوک را سره خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ریاض ساګر. ریاض ساګر څه به را سره وایي پروګرام کې؟ خج مرواني کې رنګونه د زړه کور کې د ارمان ساتل پکار دي. رنګونه د زړه کور کې د ارمان ساتل پکار دي. او نخې تر قیامته د جانان ساتل پکار دي. کمزوری دی چې ایمان ته معلوم شي. کمزوری دی چې ایمان ته معلوم شي. یو ګوټ کې معمولي شانتي شیطان ساتل پکار دي. او خندا د هغې اورم خپل رباب ورته خندا د هغې اورم خپل رباب ورته بند کړو. خندا د هغې اورم خپل رباب ورته بند کړو. ما ویل سلک ډېر خیال خو د اذان ساتل پکار دي. ډېر د خپل بابا د کور دروازې وینم زړه کې وایم. د خپل بابا د کور دروازې وینم زړه کې وایم. عبدونه خرڅول غواړي خان ساتل پکار دي. ډېر او راځه چې دواړه یو شو د یو بل سره پخوا کړي. راځه چې دواړه یو شو د یو بل سره پخوا کړي. او اتله ته د خلک لږ حیران ساتل پکار دي. د وخت راکولو یو ډېره مننه ریاض. خوشحاله شي چې راغلی را سره پروګرام کې.
د پروګرام اخیری ملګري سره به خبرې کوم. دغه به زموږ د پروګرام اخیری ملګري وي. بیا به چې کوم دی ستاسو پاتې پیغامونه د سوشل میډیا د لارې چې چا مینه راکړې ده، چا یاد کړي د هغې به هم چې کوم دی ذکر خیر به کوو. دا د پروګرام اخیری ملګری په لاین دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه خیر؟ خیر د الله کرم. د ګرانه څوک یې را سره د کوم ځای نه؟ عدنان د تالاش نه. عدنان څه به را سره وایي پروګرام کې؟ جی شعر به را څه وایي او جی چنیز خو اوس دوی یو ګنټه خوب به کړی وي. نو نن زما پروګرام و که نه؟ او ښه جي څنګه ستاسو اواز کټ کېږي؟ او بس جی ډېره مننه عدنان، تاسو راتلئ د تالاش نه. تاسو د پروګرام اخیري ملګري وئ. موږ ته پیغام را لېږي. سلام سر څنګه یې؟ ولید یم د تنګي نه. سلام کوم تا ته. وعلیکم السلام. اختیار خیالي یاد کړیو د پردیر بټالۍ نه. خجی اختیار خیالي د اپردیر نه بټالۍ نه راغلی دی چې زما فرند دی. هغوی اردو سپیچ کې چې کوم دی خیبر پښتونخوا کې زما په خیال ډومبې انعام ګټلی دی. مبارکي ورته وایم ستاسو دغه ملګري ته، ستاسو دغه دوست ته. بلکې د ټول دیر دپاره د ویاړ خبره ده، د عزت خبره ده، د فخر خبره ده. یوسفزي یم د اپردیر نه پروګرام مو ښکلی دی. سلام تاسو ته او ټولو مینوالو ته. کلثوم یم د تالاش نه. تا ته سلام او ضمیر خیال میدان والا ته سلام کوم. سلام سر سلمان خان یم د پنجاب نه. کامرا نه مونږ یادوي. سلام بلال رنګ والا ته او شعر شامل کړئ چې زړه مې درنه صبر شي او زړه دې رانه صبر. ډېر ښه شعر زما ما ته وړاندې هم اورېدلی دی، خو ستاسو نسل چې کوم دی هغه نیمګړی راغلی دی، هغې لپاره وبښئ. دغه میسج چې کوم دی په بل ځل راغلی دی، پوره شوی دی چې زړه مې درنه صبر شي او زړه دې رانه صبر. اوبه به ملا دم که نیمې ستا نیمې زما. السلام علیکم واحد جان، څنګه یې؟ فاطمه فیض رالمه د میدان نه. شو ښکلی را سلام کوم هر جریحان ته. بل پیغام موږ سره راځي. واحد جان څنګه یې؟ فاطمه فیض تاسو بیا راغلي، ډېره زیاته مننه. عبدالله یم د چارسدې نه. زما ډوبې پهله چانس دی چې پروګرام ته اس ام اس کوم. سره خبرونه قربان شم او زما دعا ده چې الله دې په هر میدان باندې کامیاب کړي. ډېره مننه، ستاسو د دعا مننه. سلام ګران وروره رحیم الله تنها یم د صدبر کلي نه. ډېر ستاسو پروګرام ټایم او په کومه ورځ باندې وي او پروګرام حد دی غزلزار صرف د 9 په شپه باندې وي، ماسخوتن د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې په دې پروګرام کې زموږ ستاسو ملګرتیا وي. په دغه نه علاوه د بي بهیر د شورو په ماسپښین باندې وي، 1000 د 9 په ماسپښین باندې وي. انټرټینمنټ پروګرام د کامن سنس پروګرام ته زیارت په سهار باندې وي. سلام څنګه وایي؟ زما سلام په خپلو خویندو سلام وایم.
تاسو خپل نوم لیکلی. سلام مامو څنګه سلمہ یم د خپل کور نه. پروګرام سم ښکلی دی او زما ټولو ته سلام. سلام سر څنګه پروګرام ښه دی؟ ډېره مننه. سلام مې در واخلو وحید جان اسانۍ یم د ملکنډ نه. وحید جان څنګه پروګرام ډېر ښکلی دی. سلام ټولو جنکو ته. وحید جان خپل یو غزل وایي. شاه ابرام هوا ډېرې ډاګ نه راغلی دی. حاجي دغې جینۍ ښه شعر دي رالیږلی دی. مسله دا وي چې تاسو هغې کې سویس ورنږئ. دغې جینۍ به لیونو زه ډېر په سپکه کتل. هر حال تاسو چې څه هم رالیږلي دي بیخي اوس سټرس نه دی ورکړی. پته لګي چې شعر مو لیکلی دی، خبره هم لیکلی ده، چاته هم خیره کړې ده، دعا هم کړې ده. عبید یم د خونګي نه. سلام تاسو باندې او ستاسو د بک نیم څه دی؟ نو زما د خجي او پرایز یې څه دی؟ هغه شاهکار دی او کتاب یې او قیمت یې چې کوم دی، پرایز یې چې کوم دی، هغه 2.5 دی. همایون یم د تیمرګرې نه. سلام تاسو ته او ټولو مینوالو ته. سهیل تنها د روړې نه یم. سر جي سلام کوم تا ته، یوسف یاسین ته، نور اسلام ته تاسو سلام را لېږئ، طواب ته، خالد محسن ته تاسو سلام را لېږئ، علي عباس ته، نظام او ارشاد ته تاسو سلام وایئ. نوره دربار د غزلې نه راغله او خجي تاسو خپل استاد ته سلام وایئ. ستاسو سلام ورسېده. سلامونه څنګه؟ ډېر کوشش مې وکړو خو کال نه میلاویږي. سید الله سعید یم د ګودر نه. راشه عدنان غونته خلکو پکې ځای نیولي، نو ستا کال به څه میلو شي. وحید جان امین انجم بیا راغلی دی. نن به مو دویم ځل چې نن پیغام به مو وایم بیا به نه وایم. ښه وحید جان ډېر راته ګرانې. ډېره مننه. ستاسو دغه احساسات غفلې هغې ما ته اندازه کېږي، وینا ته ضرورت نشته دی. نن بیا راغلم د کوټو کې. حسیبه ته تاسو سلام را لېږلی دی. فقیر کې چاند ته تاسو سلام وایئ. چوټې هدیکه ته تاسو سلام وایئ. زریاب نور مان یم د کوټو نه. سلام سر څنګه پروګرام؟ ماشاءالله سم حد دی تاسو ته او خجي. ما کوشش وکړ چې ما ستاسو پیغامونه زه وایم چې ختم کړی شم او تقریبا ختم مې هم کړل. السلام علیکم. زه ستاره یم د تیمرګرې نه. تاسو څنګه؟ د الله کرم دی. ستاسو پروګرام زما سم ډېر خوښ دی. سر تاسو چې په مازدیګر کې نو ستاسو پیغام مس شوی دی، که د پیغام مو دوباره ولېږه ستاسو دغه خبره به پوره شامله کړم. راځم سوشل میډیا د پلار باندې چې کوم دی مونږ چا یاد کړي یو نور قاسم ډېر خوږ ملګری، ډېر سینیر شاعر، هغې مونږ دا ساعت ګوري. ډېره زیاته مننه.
خجي خپل څو شعرونه به درسره ووایم چې پاتې شي. زوړ غزل دی خو بیا هم وختي مې د سوشل میډیا ملګرو ته غزل ډالۍ کړې. اوس هغه خاموش اورېدونکو لپاره او څوک چې د ریډیو په لار باندې زموږ غږ اوري، زما پروګرام اوري، هغې ټولو ته دا هغې ته نظر